د پیښور څخه قانون پوهان فکر کوي د پاکستان حکومت د ملک نه غیر قانوني اوسیدونکو غیر ملکیانو وباسلو پالیسۍ نه تر ټولو زیات په افغانان متاثر کیږي چې خپل هیواد کې د ژوند خطر له وجې پاکستان کې په پناه اغوستو مجبوره شوي. قانون پوهان رحیم شاه افریدي افسوس کوي پاکستان کې افغانانو ته هر قسمه تکلیفونه وخت په وخت ورکړی شوي او دا وروستی پالیسي هم دغه قسمه پالیسي ده. دا به صرف نفرت پیدا کوي. زمونږ یو روایت دی، یوم قوم دی، یوم ژبه ده، یوم مذهب دی، یوم کلچر دی. 40-50 کاله وشو دلته اوسیږي، که دا نورم 50 کاله واوسیږي موږ ته هېڅ تکلیف ترې نشته دی. او تاسو وګورئ په دنیا کې چې چېرته هم څوک 15 کاله په یو ملک کې تېر کړي بیا هغه دغه ملک سټیزن وي. دی چې دا څومره دغه کوي دا غیر قانوني اقدامات کوي، دی د یو این او د چارټر هم مخالفت کوي، د هیومن رایټس د قوانینو هم دی مخالفت کوي، د اسلامي قوانینو هم مخالفت کوي، د اسلامي ورورولۍ مخالفت کوي. قانون پوهان وایي پکار ده چې د ژوند خطر سره مخ افغانانو ته قانوني مدد ورکړی شي، د هغوی په زوره خپل ملک ته لیږلو د دغه خلکو ژوند خطر کې اچولی شي. د افغان کډوالو په اړه د یو این ډیکلیریشن د لاندې د افغانستان او د پاکستان حکومتونو او یو این ایچ سی آر ته په ګډه او مشورې سره دغه قسمه فیصلې کول پکار وي. سنګل هینډډ ګورنمنټ اف پاکستان د ریپوټیشن غیر قانوني بلا جواز او غیر اخلاقی هم دي. خلک راغلي هغوی دلته خطره ده د ژوند هم د مالی هم، نو پکار دا و چې څنګه انیسر هغوی ته هغه ټوپنې ورکړي دي دا شانتې هغوی ته موقع ورکړي چې پاکستان کې په ریفیوجي پاتې شي. خو څه خلک فکر کوي نن پاکستان حکومت د افغانانو سره کم سلوک کوي دغه یو غیر انساني سلوک دی. نو دا بیا چې داسې وخت په موږ باندې پاکستان باندې راشي دا ټریټ او دغه به موږ سره دا سلوک په موږ سره په نور ملکونو کې خلک کوي چې ځکه چې غیر طریقه کار باندې دی خپل کار چې کوم غیر طریقه کار باندې راغلي دا یو خپل پکار دی. خو چې چا سره پاسپورټ دی، چا سره تذکیري دی، او چا دلته کې بزنس دی، حکومت له یو داسې دغه پکار دی چې افغان کمشنر سره ملو شي او دوی د هغه لیګل طریقې باندې دی دلته کې پاتې کیږي. د نړیوالې ادارې تر مخه پاکستان کې 14 لکه یا 1.3 میلیون افغان د کډوالو په حیثیت رجسټرډ دي او څه 8 لکه او 80,000 افغانان قانوني دستاویزات لري چې پاکستان کې پاتې شي. خو څه هم قانوني دستاویزات نه لرونکو افغانانو او د نور غیر ملکیانو خپل ملکونو ته لیږلو عمل به د 1 نومبر نه پیل کیږي. کیمرمین هاشم علي سره سادیه قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پیښور.